د پلازمینې کابل له نورو سیمو ورهاخوا 15مه ناحیه اوس د خلکو لپاره په یوه ناامنه سیمه بدله شوې ده. د کابل د 15مې ناحیې اوسیدونکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په دې ناحیه کې هدفي وژنې او د دولتي او ملکي خلکو د ترور پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي او د دغې سیمې خلک له ناسم امنیتي وضعیت سره مخ دي. د کابل د 15مې ناحیې اوسیدونکي وایي په تیرو 2 میاشتو کې په دې سیمه کې شاوخوا 15 کسان ترور شوي دي. دا ستونزه او دا لړۍ داسې دوام لري. پرون هم یو قومي مشر، جهادي مشر قومندان صاحب محمد سلیم خان چې تقریبا 2-3 میاشتې مخکې د هغې ورور قاضي فضل کریم هم د خپل کور په انګړ کې په شهادت رسېږي. نو په ټول ټال کې که وایي که دغسې اعمار راواخلو تقریبا په 2 میاشتو کې موږ 15 نفره قومي مشران متنفذین د میدان وردګ ولس د لاسه ورکړي دي. 15مه حوزه د کابل دا تقریبا د 2014 کال د قندار پنجوایي ته ورته کېږي او یا د هلمند مساقله او سنګین ته. دا د ملکي خلکو د په کشتارګاه باندې بدله شوې ده. د 2 میاشتو په جریان کې په مختلفو احداثو کې په لسګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په مخ کې د خلکو ترور کیږي خو امنیتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. یاره چې زه راغلی یم تقریبا 3 نفره خو ما خپل اورېدلی دي چې 2 په دغه منطقه کې دي، یو په کمپنۍ کې پوه شوې، دغه 3 نفره خو ما خپل اورېدلی دي. د ملي شورا غړي وایي چې د کابل د 15مې ناحیې امنیتي وضعیت د خرابوالي په تړاو امنیتي ادارو ته شکایتونه کړي او د ستونزې ته د رسیدګۍ ژمنې هم شوي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. مو مخکې 4 ورځې مخکې د رئیس شورای امنیت سره ولیدل او هغوی وعدې راکړلې چې موږ په دې هکله جدي تب تلاش وکړو. بیا هم د وزیر صاحب داخلي سره ولیدل، بیا هم غوښتل چې د وزیر صاحب امنیت هم په دې وخت کې ووینو په دې نږدې شپو کې. نو موږ تب تلاش دا کوو چې د دوی نه غوښتنه وکړه چې په دې ساحه کې تاسو لازم تصمیمونه ونیسئ. دلته ضرورت ډیر زیات دی. دلته دغه اوسني کمې ګمارنې چې وشوې داسې و چې بې تجربې خلک راغلل، بې تجربې خلک نیول شوي دي او خاص علت یې همدا دی. په ورته مهال د کابل د امنیت قمندانۍ ویان په 15مه ناحیه کې د ځینو افرادو ترور تاییدوي، خو وایي چې په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه هم لاس په کار شوي دي. مشکلات وجود داره، نمیخوایم رد بکنم. در سایه حوزه پنجم گاهگاهی جرایم جنایی و بعضی اوقات جرایم تروریستی اتفاق میفته، اما به این معنا نیست که ما کار نکردیم و در اونجا توجه نداریم. خیلی توجه جدی به مسئولین حوزه پنجم امنیتی کابل، تیم امنیتی کابل در کل قماندانی امنیتی کابل و الخصوص وزارت محترم امور داخله در این قسمت هست. د کابل په 15مه ناحیه کې د خلکو ترور کېدو له امله ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې پر کابل سربیره په اکثریتو ولایتونو کې ملکي مرګ ژوبله او هدفي وژنې ډېرې شوي دي. د کابل په 15مه ناحیه کې په دې وروستیو کې د ناپېژانده وسلوال لوري ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د امنیت له خرابوالي څخه اندېښنه ښیي. میرویس سلام زوی، کابل نیوز.